له جیو چینل سره د عوامي نېشنل ګوند د ایالتي مشر ایمل ولی خان د مرکې مهم ټکي را سره په همدغه ویډیو کې وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. اول زه د افغانستان د ملا په هډوکي کې دا قوت وینم چې د ترهګرو ته به ماتې ورکړي. دوهم زه له افغانستانه د امریکې وتلو ته په داسې نظر ګورم لکه څنګه چې بریتانیا له برصغیره څخه وتلې وه خو خپلې منصوبې یې پرېښې وې. دریم بنیادي مسله د افغانستان د خودمختارۍ ده. څلورم د افغانستان په مسله کې امریکې، پاکستان او طالبان درې وړه یو دي. پنځم د افغانستان یو بیرغ دی، بل بیرغ هلته د منلو وړ نه دی. شپږم ډاکټر اشرف غني امن غوښتونکی سړی دی. اووم تاسو پاکستان او طالبان صلح ته تیار کړئ. زه ډیر د کم حیثیت سړی یم. زه ژمنه کوم چې زه به اشرف غني د میز خبرو ته رابولم. اووم عوامي نېشنل ګوند یوازې هغه مذاکرات مني چې د افغان دولت په سرپرستۍ کې کیږي. اتم پاکستان د افغانستان په حق ډیر پریوتی ذهن لري. نن هم له پاکستان څخه ترهګر افغانستان ته وړي، په جماعتونو کې ترهګر چندې ټولوي. نه هم پاکستانی طالبان د پاکستانی ریاست یو ترهګر تنظیم دی. پاکستانی طالبان او افغان طالبان د یو حیوان دوه غوږونه دي چې پر شا یو قوت ولاړ دی. لسم که د پاکستان واک زما په لاس کې وای، ما به له افغان حکومت سره په ګډه د امارات اسلامي بیرغ راغورځولی و. یولسم عوامي نېشنل ګوند یو خودمختار، آزاد او پر امن افغانستان لیدل غواړي. دولسم امریکې د پاکستان د کنټرول کولو یو ضرورت نشته. پاکستان له وخته د امریکې په لاسونو کې لوبیږي. دیارلسم د جیو سټریټیژیک موقعیت خبره نه ده. دغسې موقعیت د ډیرو هیوادونو د بنیادي مسله د پاکستان په پالیسیو کې ده. دیارلسم موږ خبر یو چې په بنو، زونو، خیلو او وزیرستان کې څه روان دي. دا خبرې پر میډیا نه راځي. څوارلسم موږ به خبره کوو، خلک به له ویرې خاموش وي. موږ یعنې عوامي نېشنل ګوند خاموشه نه شو پاتې کېدلی. موږ د خپل قام په خاطر هر قیمت ادا کولو ته تیار یو. پنځلسم هم موږ د باچا خان لارویان یو. موږ خوشبین یو چې افغانستان به ترهګرو ته ماتې ورکوي او د دې به پر پښتونخوا او بلوچستان ډیر ښه اثرات وي. قدرمنو کتونکو، تاسو د عوامي نېشنل ګوند د مشر ایمل ولی خان دغه څرګندونې څنګه ارزوئ؟ په همدې اړه مو نظریات راسره په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.